ژورنالستانو، مشرانو، کشرانو، خویندې، ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په اول سر کې تاسو ټولو ته د دغې دودیزې میلې په مناسبت چې 40 کاله پخوا یا 45 کاله پخوا په ننګرهار ولایت کې جوړېده، د دې موخه او هدف په ننګرهار او په مشرقي زون کې د پرمختیا، عدالت، انکشاف، پرمختیا او داسې نور مسائل چې د ننني عصر سره مطابقت لري، د دغې په اړوند باندې به زموږ لیکوال صاحبانو، شاعرانو به دغسې غونډې جوړولې. واقعا چې د دوی په شعري سبک کې به د پرمختیا غږ پروت و، د دوی په شعري او نثر کې واقعا چې د ورورګلوۍ فضا موجوده وه، د ناخوالو پر ضد مبارزه او د عدالت په لور میلان پیدا کول، دا زموږ د هغه وخت د شاعرانو لیکنې وې او واقعا چې په ملي احساساتو، اسلامي احساساتو باندې د دوی اشعار او د دوی لیکنې استوار وې. چې د دغې څخه دغه ورځ متکر ځوانانو او د ننګرهار شملورو شاعرانو چې په دغه غونډه کې اشتراک کړی دی، ستاسو څخه زه د ننګرهار د ولایت په استازیتوب ډېره مننه کوم چې واقعا تاسو سره یو احساس د ملي او داسې یو احساس چې واقعا په هغې کې پرمختیا، انکشاف، سعادت موجود دی، تاسو د هغې لیوال هستئ. خدای دې وکړي چې زموږ اشعار او شاعران دائما ظرافت ته ګوري، احساس لري، درک لري او ماحول په درست شکل باندې درکوی شي او واقعیتونه د ریالیزم په چوکاټ کې انعکاس ورکوي. خدای دې وکړي چې زموږ اشعار د ورورګلوۍ، د اخوت او همدارنګه په ننګرهار او د افغانستان په سطحه د اقتصادي پرمختیا او ټولنیز عدالت په محور باندې وڅرخیږي، ځکه چې شاعران عفت دی، عزت دی، ادب دی، اخلاق دی، کړنلاره ده، ستراتیژي ده، هدف دی او هدف ته د رسېدو یو د علمبرداران دي. نو بناء زه د خپلو محترمو شاعرانو او ګډون کوونکو ته په دغه غونډه کې یا دغه دودیزه میله کې ښه راغلاست وایم. خو څرنګه چې دغه غونډه دائما د شعر په کلام باندې ډېره ښه معلومیږي، زه هم غواړم چې یو شاګردانه شعر خپل چې د غربت په وخت کې ما ویلی و، زه غواړم چې دغه یو شعر زه هم چې یو ډېر لنډ کلمات لري، زه ګرچې شاعر نه یم لیکن غواړم چې دغه یو احساس راته پیدا شو چې زه هم دا شعر خپل باید تاسو ته ووایم. د شنه سهار سپېدو کې د پیزیبو په شنګهار کې انګازې د ګودر اورم د ادم د رباب تار کې، منګي په سپینو لیچو د ګلونو په زولۍ کې کاروان د مشکو راغی د خیالونو په زولۍ کې، اوازونه سنگارونه د جامونو په درزار کې ماتیږي ګونګروګانې د خوبانو په رفتار کې. عالم یار ته ځیر شه رسېدلې قافله ده، خمونه ټول خلاصیږي چې د څومره حوصله ده، څوک وړاندې وړاندې درومي ته وروسته په قطار کې طوفانونه را چلیږي د سروبڼو په دیار کې. د توجه نه ډېره مننه، خدای موفق لره.